که تاسې هم داسې حساب کوئ نو تاسې شاید غلط نه یاست. 1 2 3 4 5 8 پش کش دش لش. ځکه نه 90% خلک داسې فکر کوي چې تر میلیون وروسته میلیارد بیا تریلیون او بیا مستقیم له محدوده یعنی انفینیټي حساب راځي. خو حقیقت دا دی چې له محدوده ته د رسیدلو څخه مخکې ډیر نور حسابونه شته. راځئ چې یو څه روښنایي پر واچوو. 1 لس سل زر لزره لک میلیون لس میلیونه سل میلیونه میلیارد تریلیون کوادریلیون کوینټریلیون سکسټریلیون سپټریلیون اکټریلیون ننټریلیون ډیسیلیون انډیسیلیون دوډیسیلیون تریډیسیلیون کوادریډیسیلیون کوینټریسیلیون سکسډیسیلیون سپټډیسیلیون اکټوډیسیلیون نویم ډیسیلیون وایجنټریلیون. تر دې ځایه پورې خو حساب په عادي شکل دی. خطرناک عددونه خو اوس شروع کیږي. اول سنټریلیون یعنی د یو څخه ورسته شپږ پېته صفرونه. دوهم ګوګل یعنی د یو څخه ورسته سل صفرونه. د حیرانتیا خبره ده چې تر دې لوړ عدد ته چې ګوګل فلیکس ورته ویل کیږي. ګوګل فلیکس یو تر ټولو لوی عددونو څخه دی چې نوم ورته ایښودل شوی دی. مطلب له محدوده نه دی. دا عدد یو څه داسې لیکل کیږي یعنی لسته د ګوګل توان ورکول. دا موضوع ډیره اوږده ده. په لنډو ټکو کې به وایو چې دا دونه لوی عدد دی چې د انسان یا ماشین له ظرفیتونو پورته ښکاري. ساینسپوهان وایي که یو روبوټ هره ثانیه یو صفر ولیکي نو د ګوګل فلیکس په څیر لوی عدد د لیکلو لپاره به تر ټولو پرمختللي کمپیوټر ته هم د میلیونونو کلونو وخت اړتیا وي. د دې عدد صفرونه دومره زیات دي چې که پر مځکه ټوله شان هم کاغذ سي ممکن بیا هم بسنه ونه کړي. البته دا یوازې د اندازې د ښودلو لپاره یو تخنیکي حساب دی نه یقیني حقیقت. ګوګل دا نوم یو نکلن ماشین میلټن سروټا انتخاب کړی و چې د ریاضیپوه ایډورډ کاسنر وراره و. ګوګل فلیکس عدد هم دوی جوړ کړی دی. ته نو اوس راسه د اکا وراره سات نه تېرېدی زموږ بل صفرونو ته نومان ورکول.